ستړي مشئ د شمشاد مهالنۍ خبري ټولګه ګورئ په پیل کې د خبرونو سرټکي ترینکوټ له سقوط ژغورل کیږي د جنرال عبدالرازق تر مشرۍ لاندې تازه ځواکونه ورغلي په لنډ وخت کې له حکومت مهمې غوښتنې لري د ننګرهار ولایتي شورا پر حکومت د انتقادونو له امله دروازې وتړلې د شهیدانو اونۍ ونمانځل شوه خو پیغامونه او ویناوې تر ډیره بریده سیاسي وي یک کس گفته میتونه که هویت پدرتون پدرکلانتون نادرست بود د جیشل په څنډه کې سره پایلې ته رسیدلي ترکیه او امریکا د داعش په اصلي مرکزونو بریدونه پیلوي اوس هم بشپړ خبرونه طالبان تر درې ورځنۍ سختې جګړې وروسته وتوانېدل چې نن سهار د امنیتي سرتیرو کمربند مات کړي او مرکز ترینکوټ ته ننوځي طالبانو ترینکوټ ته تر ننوتلو وروسته سمدستي پر امنیه قمندانۍ او ولایت مقام باندې بریدونه پیل کړل چې د ورځې تر پایه دوام درلود د کندهار امنیه قمندان د ارزګان جګړې ته ورغلی او د جګړې مشري په غاړه اخیستې طالبانو نن سهار د ترینکوټ په ختیځ کې امنیتي کمربند مات کړ او په 200 متري کې پر امنیه قمنداني او ولایت مقام باندې بریدونه پیل کړه بریدونو دوام درلود چې بالاخره د والي په ګډون نور چارواکي اړ کړه څو د ملي اردو میشتي لواته ولاړ شي طالبان کوچنۍ او لوی وسلې د ځانه سره لري په ترینکوټ کې د جګړې د پیل سره سم خلک په ویره کې سو او ټول ښار وتړل سو ولایتي شورا وایي چې دولت هیڅ ډول دفاع نه ده کړې او طالبان په ډېره اسانۍ سره مخ په وړاندې تلل حالات خو بس دغه دی تقریبا د 200 متري د قمنداني او د مابحثو د جيش په 200 یا 300 متري کې راځي دي جان جریان لري اما نور اضافي ځواکونه تر اوسه نه راځي د دې لپاره دي په تر اوسه پورې ذاتي خاص اقدام حکومت نه دی کړی چې د تخفیف لپاره کار وکړي تر توندې جګړې وروسته د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د سلګونو سرتیرو سره یو ځای روزګان ته ورسېد او د جګړې مشري په خپل لاس کې واخیسته د جګړې سیمې ته حساب ځواکونه هم رسېدلي او پر طالبانو یې هوایي بریدونه پیل کړي دي د والي ویاند وایي چې طالبان په شا سوي او حالت ورو ورو عادي بڼه خپلوي وضعیت اوس په ټوله کې کابو شوی دی هغه چې ډوله جنګي الوتکې چې د اساف د خواو پورې اړوند دي دوی تقریبا 2 ساعته وړاندې د ارزګان هوایي حریم ته داخل شول او د دې سره مل البته تقریبا تر شپږ پورې اپاچي الوتکې دي چې دوی همدا اوس د ترینکوټ د ښار په فضا کې ګرځي او هر چېرته چې د سوال مخالفینو جنګي ګوري هغه بمبارۍ دغه د بمبارۍ او د هوایي قوتونو عملیات الحمدلله ډېر په بریالیتوب سره روان دي او د وسوال مخالفینو هغه زور یې مات کړی دی دوی همدا اوس د تېښتې او فرار په حالت کې دي د ارزګان ولایتي شورا او عام اوسېدونکي د روان حالت په اړه اندېښمن دي هغوی له مرکزي حکومت غواړي چې ارزګان ته جدي توجه وکړي او امنیتي سرتیري په پوره تجهیزاتو سمبال کړي مرکز تېره ورځ خاص افغان ځواکونه هم ارزګان ته لېږلي وه خو د جګړې په مهارولو ونه توانېدل طالبان وایي چې د ارزګان د سقوط لپاره قوي پلان لري او زیاتوي چې که د دولت ملکي او نظامي کارکوونکي ښار دوی ته پرېږدي او له جګړې لاس واخلي نو عمومي اپ ورته کوي د تیرو 3 ورځو پر مهال د جګړې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتېده خو دقیق شمېر یې نسته احمد لودین شمشاد نړیوال راډیو ټلویزیون کندهار د ننګرهار ولایتي شورا خپلې دروازې د اعتراض په ډول وتړلې د قومي مشرانو په عملتیا حکومت ته 15 ورځې ضرب الاجل ټاکلی چې یا د روانو ستونزو ته حل وګوري که نه د مرکز لار به وتړي د غوښتنو نور مهم ټکي به د لطیف احساس په راپور کې واورو مرکزی حکومت او ولایتي ادارې ته د ننګرهار ولسونه په غوسه شوي دا د ننګرهار په ولایتي شورا کې راټول شوي د بېلابېلو ولسوالیو قومي مخور او د ولایتي شورا غړي دي خو خفه دي چې ګنې ولایتي ادارې او مرکزي حکومت د ننګرهار ولسونو سره په ژمنو کې چل کړی دوی وایي حکومت په ولس کې خپل باور بایللی
نو ځکه خو ورځ تر بلې دلته حالات ترینګلي کیږي. دا ځل د وکیلانو څرګندونې هم توندې وې او د اعتراض په ډول یې ولایتي شورا وتړله. دوی ګواښ وکړ چې د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به خپل بچي هم د پوځ له لیکو وباسي. د احتجاج په ډول باندې او په ننګرهار کې د بې ځایه لاسوهنو په خاطر باندې د احتجاج په ډول باندې د ټول ننګرهار مشتو ولسونو، قومي مشرانو، علما کرامو، مدني فعالانو، ځوانانو په غوښتنه مو د هغوی سره غږ یو کړ. ولایتي شورا مو د احتجاج په ډول باندې وتړله. موږ مرکزي دولت باندې په کراتو باندې غږ کړی دی چې دلته امنیتي وضعیت ورځ تر بله خرابیږي او فساد اداري په اداره کې اوج ته رسېدلی او موږ والي صاحب چې دی د یو بېکفایته والي او په هر طرف چې ده کتلي دي هغې خوا کې خپلې برخې معلومې کړي. د ولسي جرګې غړي حکومت ته خبرداری ورکوي که په راتلونکو 15 ورځو کې د ننګرهار په ستونزو برلاسي نه شي نو د ولسونو پر مټ به تر نامعلوم وخت د پلازمینې لار وتړي. نو ننګرهاریان به بیا په مدني حرکتونو باندې او حتی تر پریکون او بایکاټ تر سرحده پورې به ننګرهاریان د مرکزي دولت سره ورسیږي. مشکلات په ولایتي اداره او مرکزي دواړو کې مشکل دی او دواړه به موږ سره دا مشکل حلوي او موږ سره به کینی. کابل جلال آباد به لار تړي حتما دا به د پریکون چې د دولت سره راځي نو د لارې تړل د دې نه وړه خبره ده. یعنی پریکون یوازې ولایتي ادارې سره نه دی بلکې حکومت سره د دولت سره دی. ځکه موږ په دې کې مرکزي دولت چې موږ سره کومې غوښتنې کړي موږ سره هغه هم نه دي عملي شوي. په دې وروستیو کې تر بل هر وخت د ننګرهار په ناسم وضعیت د قومونو غونډې ډېرې شوي دي او د ننګونو په حل کې مسؤلین پړه ګڼي. خو په دې احتجاجي غونډه کې د قومونو نظرونه سره ویشلي وو. ولایتي شورا په خپله خوښه باندې ولایتي شورا نه ده تړلې. دا چې ولسونه د مرکزي حکومت ناخوالو نه پوزې ته راغلي دي او د ولایتي حکومت نه هم پوزې ته راغلي. دې کې هېڅ شک نشته دی چې امنیت موږ باید په دې فکر وکړو چې ولې خرابه دی او چا خرابه کړی. هېڅوک هم په دې حقیقت باندې خبرې نه کوي. دغه غونډې کېږي، داسې ډېرې غونډې شوي دي. زه شخصي په خپله په دې نظر یم چې ما یقین نه کېږي چې دا غونډې دی چې د څومره دوی کوي څنګه خبرې کوي په دې د عمل وکړي. د غونډې ګډونوالو په دې ولایت کې واکمن چارواکي تر غوږو په فساد کې ډوبو بلل. دوی وایي دلته ځینې چارواکي د فساد له امله دومره غښتلي شوي چې مرکزي حکومت هم په بدلونه کې تصمیم نشي نیولی او یوازې د سترنګ د دانو په څیر نمایشي تغییرو تبدیل سمون نشي راوستلی. دوی ښه بېلګه د ننګرهار ولسوالانو یو شمېر هغه رئیسان یادوي چې په وینا یې له یوې لسیزې راهیسې ناکامه دندې پر مخ وړي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو تلویزیون، ننګرهار. مخالفین هڅه کوي چې د حکومت هغه اصلاحي اقدامات چې د بروکسل کنفرانس لپاره یې کړي تر شعاع لاندې راولي. خو حکومت وایي مخالفین به خپلو موخو ته پرېنږدي. په همدې حال اجرایه ریاست وایي څوک نشي کولی چې د مجاهدینو د بچیانو هویت بدل کړي. حکومت وايي طالبان په خپلو بریدونو سره غواړي چې د دوی هغه اصلاحي اقدامات چې د بروکسل کنفرانس لپاره یې ترسره کړي له خنډ سره مخ کړي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې جدي دي. دشمنان داخلی و خارجی کوشش میکنند که در شرایط حساس کنونی اقدامات اصلاحی دولت افغانستان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را در آستانه برگزاری کنفرانس بین‌المللی بروکسل تحت شعاع قرار دهند. په همدې حال کې اجرایي رئیس چې د شهیدانو اونۍ په یاد غونډه کې خبرې کولې وویل چاته به اجازه ورنه کړي چې د مجاهدینو د بچیانو په هویت لوبې وکړي او یا یې بدل کړي. نسل سومی که از مجاهدین بار آمده که تعدادش به میلیون ها نفر میرسه این کس خفه ساخته میتونه؟ این کس سرکوب کرده میتونه؟ این کس گفته میتونه که هویت پدر تو پدر کلان تو نادرست بود؟ هیچ کس در هیچ حالت و در هیچ شرایط و یک سعی بیجا است. دلته په ملي یووالي حکومت هم سختې نیوکې وشوې. د جمعیت اسلامي ګوندغړي وایي د ملي یووالي حکومت ملي یووالي کلمې ته سپکاوی دی. منبع ماهیت امروزی یک نوع ائتلاف توافقی است. این دولت وحدت ملی نیست و در واقع بدنام کننده دولت وحدت ملی او مواجه است. احمد ولی مسعود مخامخ له اجرایي رئیس وغوښتل چې له ولسمشر سره د لاسلیک شوي سیاسي هوکړې د موادو د تطبیق لپاره جدي ګامونه پورته کړي. در قسمت توافقنامه یک خطبه کس عقب نشینی نکنه. یک خطبه. اگر ما در اون مورد مسامحه کنیم او به معنای گذشت تلقی نمیشه، او به معنای معامله تلقی میشه. از معامله و معامله‌گری خداوند ما را به دور داشته باشه. په ورته وخت کې د ولسمشر ځانګړی استازی احمد ضیا مسعود بیرته په حکومت نیوکه کوي چې ګواکې یو شمېر ادارې د قوم پالنې پر بنسټ ولاړې دي.
هنوزم ما میبینیم که بعضی نهادهای ما در حکومت شکل و بوی قومی را دارن. هنوزم بعضی سیاستمدارای ما میخواین که مشروعیت خود از پایگاه‌های قومی بگیرن. دغه څرګندونې د شهیدانو اونۍ په یادغونډه کې چې د حکومت له لوري د لویې جرګې په خیمې کې جوړه شوې وه وشوې. د شهیدانو اونۍ هر کال د وږي یا سنبلې په 18مه نیټه لمانځل کیږي. د ملت قرباني باید د ملت په نامه یاده شي. په دې هیواد کې په زرګونو کسانو قرباني ورکړې خو د شهید په اونۍ کې بیا د ځانګړو کسانو یادونه کیږي. د دې خاورې د ازادۍ لپاره په سلګونو زرو قرباني ورکړې چې د کورنۍ غړي لا هم په کور دننه او هم په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ په حالت کې سخت ژوند تیروي. خو د افغانستان د ملت د قربانیو امتیاز خاص کسان اخلي او حکومت هم دغه امتیاز په لوی لاس دغو کسانو ته ورکوي. ګورې داسې څوک مخنیوی کوي یا مخنیوی نه کوي دا په هغو پورې تعلق لري. اما خبره اساسي خبره ده چې خلکو سره سوال پیدا کیږي چې دغه قرباني ملت ورکړي که یو شخص. که ملت ورکړي خو د ملت نه باید پوښتنه وشي دغسې ورځو د لمانځنو نه. پوښتنه دا ده چې ولې خاصو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي او د دوی لپاره غونډې جوړیږي. او هغه څوک چې دغه کارونه کوي په حکومت کښې قوت یې زیات دی خصوصا په کابل کښې نو دوی قصداً او عمدن فکر کوي چې که موږ دا کار وکړو دا به زموږ دپاره ښې پایلې ولري. حال دا چې د تاریخ قضاوت داسې نه دی. حکومت ګوره خاصو کسانو ته په دې باندې ترجیح ورکوي چې یو مافیایي ډلې په حکومت باندې حاکمیت لري. یو مافیایي ډله په حکومت باندې حکمراني لري او د حکومت په غاړه کې زنځیر اچولی د چار طرف ته حکومت کش کوي. حکومت کې د اهل خلک تر اوسه نه دي راغلي. که حکومت کې چیرته د اهل خلک راشي شورای علما کې د اهل خلک راشي اهل خبره راشي واقعي عالمان راشي هلته هغوی باید د هیچا نه ونه ویریږي او حقایق د کتاب الله او سنت رسول الله پر بنا باندې هغه حقایق بیان کړي. د شهیدانو په اونۍ کې د پاک قرآن د ختم او نورو دیني مراسمو پر ځای نن ورځ د ښار بڼه بدله او سړکونه او هټۍ بند وو چې خلک له دا ډول لمانځنو په تنګ ښکاري. خوستوال وایي د شهیدانو اونۍ ځانګړي شخص ته منسوبول د نور شهیدانو له ارواو سره ستر خیانت دی. دوی زیاتې دا ډول کړنې د قومونو ترمنځ نفاق ته لار هواري او په ضمن کې د ملي ارزښتونو او ملي شخصیتونو ښکاره سپکاوی دی. په خوست کې د شهیدانو اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې خوستوالو پر مرکزی حکومت غږ وکړ چې هغه کسان د ژر تر ژره محاکمه کړي چې د شهیدانو له سپېڅلو ارواو سره په لوی لاس خیانت کوي او د هغوی په نوم امتیازات ترلاسه کوي. د خوست والي وایي مرکزی حکومت د هغه اشخاصو مخه ونیسي چې د شهیدانو بې احترامي کوي او لارو کوڅو ته له وسلو او موټرو سره راوځي. د شهیدانو یادبود یوازې په غونډو نه یوازې په هی هوی او په ټوپک راویستلو هغه هم د نااهله کسانو په ذریعه نه چې د وطن ښارونه راواخلي خلکو ته اذیت سي ټوپک یې راوباسي. زه د شهیدانو یادبود کوم دا د شهیدانو په حق بې احترامي ده. زه د افغانستان په مرکزي دولت غږ کوم چې د شهیدانو بې احترامي دې نه کوي په دغه شکل د کابل لارې دې نه بندوي کوڅه ډک او نااهله کسان دې نه راوځي. د خوست دینی عالمان او مدني فعالان دا اونۍ یوازې د سیمه ییز قومندان مسعود نه بلکې د ټولو شهیدانو په نوم ده او همداراز یې د مړو بیرته را ایستل د افغانیت او اسلامیت ضد عمل وباله. دویمو قبرونه مو وباسئ ویلې دا قبرونه چې وباسه هر یو ځوای چې سترګې دا کونې قبر وباسي المساج چې سترګې دا قبر وباسي د نه لویه فتنه جوړېږي. دا اونۍ چې دا د افغانستان د ټولو شهیدانو اونۍ ده دا په یو شخص پورې نه ده تړلې. زما د افغانستان د ټولو خلکو څخه هیله دا ده چې د هغو شهیدانو لپاره چې د خپل اسلام لپاره د خپلې خاورې لپاره یې قربانۍ ورکړي دي دته باید په دې ورځ باندې دعاګانې وشي. دا دویم ځل دی چې خوستوال له مرکزي حکومته د هغو اشخاصو د محاکمې غوښتنه کوي چې په لوی لاس ملي ارزښتونو ملي شخصیتونو او شهیدانو ته سپکاوی کوي او هر څه د ځان په ګټه څرخوي. ساجد بهار، شمشاد رادیو تلویزیون، خوست. د ولسي جرګې د دوه وکیلانو پر دفترونو وسلوال بریدونه شوي. بریدګر د شهید اونۍ د نمانځونکو په پلمه ورغلي دي. په تیر کې هم د شهید اونۍ د نمانځنې پر مهال ورته پیښې شوي او د کابل ښارواټونه د غیر قانوني وسلوالو ډک وي.
یو شمېر کسان د ولسي جرګې د غړي نظیر احمدزي او حمیدزي لالي پر دفترونو باندې ډزې کړي دي. د ولسي جرګې دغه غړي وایي په ډزو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو باور یې دا دی چې برید کوونکي د شهید اونۍ د نمانځنو په بڼه د دوی دفترونو ته ورغلي چې مسله د کابل په واټونو کې ګرځي. د خلکو دواړه استازي ګواښ کوي که دغه کسان د حکومت له لوري تعقیب نشي دوی به خپله لاس په کار شي. زه به یو هفتې پورې زه رئیس جمهور ته صبر کوم چې د سرقومندان اعلی د مملکت ته چې دی دې موږ ګټه وکړي او که د دې موږ اواز وانه اورېده بیا زه په خپل ځان ګټلی سم چې څه رقم ته موږ دوی ته وښیو. بیا زه وارنینګ ورکوم چې په کابل کې نه به ما نه د عاشورې په ورځ باندې د چا جنډه بیا په دې ښار کې تېره سي او نه به بیا دغه رقم ته ونه لبانه ورنبانځل سي. دا د ما له خوا نه هم د دوی بنیاد ته وارنینګ ده او هم راتلونکي ته دا د موږ وارنینګ ده چې نور افغان ولس دا رقم ته ارامه نشي پاتې کېدلی. د دې پر ځای باندې چې د مسعود دوی خلکو ته داسې معرفي کړي چې هغه د تروریزم په مبارزه کې وژل شوی دی. دوی مسعود خلکو ته داسې معرفي کړي چې هغه د غاصبینو مشر دی، هغه د غلو مشر دی، هغه د دغسې کوڅهدروبو مشر دی چې لکه دا اوس په کابل کې د کابل خلک ډاري. نو که د دوی هغه مشرتابه یا د دوی کوم کمیسیون چې دې ته جوړ دی، هغه کوم بنیاد چې دې ته جوړ دی، دغه بنیاد د رئیس خبرې کوم خلک واوري هغه ټولې درواغ دي. او که د دوی کوم کمیسیون جوړ کړي د دې کمیسیون خبرې د دوی دا ټولې درواغ دي. همیشه چې دا وخت را نږدې شوی دی د کابل خلکو ته اطمینان ورکړی دی چې د دې پلوه زموږ او باشان نه راوځي، بیا هغه راوځي. دلته نن یې بېګناه خلک هم په شهادت باندې رسولي دي. په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازی حاجي محمد نظیر احمدزی او د لوی کندهار د خلکو استازی حمیدزی لالي ګواښ کوي چې له دې وروسته به له هیچا سره دا اونۍ ونه مني چې په خپل سر د کابل په واټونو کې له غیر قانوني وسلو سره وګرځي او پر وړاندې به ودرېږي. د شهید اونۍ د نمانځنې په بهانه یو شمېر غیر قانوني وسلوال هر کال د کابل ښار په واټونو کې ګزمې وهي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی وي. د کندوز قلعه زال ولسوالۍ بڼه طالبانو بدله کړې ده. دا ولسوالي چې تازه له طالبانو نیول شوې ده، چارواکي وایي ټول تاسیسات یې په خاورو بدل شوي دي. بل لور طالبانو د لارو او پلچکونو لاندې ماینونه ځای پر ځای کړي چې د امنیتي ځواکونو د پرمختګونو مخه یې ډب کړي. دا د قلعه زال اقطافي ښار پخوانی انځور دی چې یوه نیمه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو نیولی و، خو اوس چې ښار بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی دا بڼه یې بدله شوې ده. دا د اقطافي دولتي ودانۍ دي چې له خاورو سره خاوري شوي دي. د ځانګړو ځواکونو قمندان مولوي جلال دلته د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي چې وایي مقابل لوري ته یې درانه ګزارونه ورکړي دي. ما در مجموع در نیروهای امنیتی تلفات نمیبینم. تلفاتی که داشتیم 1 نفر شهید و 2 نفر زخمی، این اصلا تلفات نیست. و در مقابل جانب از 45 نفر ما تلفات بالاتر میبینم و در ساحه در چی جسدهایشان ماندگی. هغه وایي اوس په سیمه کې افغان ځواکونو خپلې پوستې جوړې کړي دي او تشویشونه حل شوي دي. د قلعه زال خلک چې په تیرو 3 میاشتو کې د جګړې له امله سختې ګاللې اوس خوښ دي چې افغان ځواکونو په سیمه کې عملیات کړي او ټولې سیمې یې بیرته نیولې دي. بله خدا این آرامش این اردوی ملی آمد بسیار کوشش کردن کمک کردن به همراه ما مردم. بله این منطقه خانه خود ما آمدیم حالا 2 ماه بودیم آواره بودیم. خوش است بسیار خوش است بعد عملیات دولت بیخی خوش است بله خدا. باید که عملیات گسترش بتونه پیش بره تربیت‌گذار از قلعه زال عیسی پاک شود، جنگارق است، چارولتیپت اینا پاک شود ان شاء الله بسیار خوب آرامی میشه. حال خوب فقط گلواریه. طالبان آمدن 3 ماه در اینجا بودن. ما مردم بسیار تکلیف دارن. حال دولت تصفیه کرد بسیار خوش هستند. حال آرامی شده. باید همینجا افغان مزار پوستا پارتا کنه، جنگارق عملیات شروع کنه، ظلمات قلعه زال پاک کنه، نباشه اینا نمیمانند. د چارواکو په ادعا چې طالبانو په سیمه کې پر لویو لارو او پلونو کې ماینونه ښخ کړي او د ځواکونو د پرمختګ مخه یې ډب کړې ده، خو واده ورکوي چې زر تر زره به دا ستونزه اواره کړي. د پکتیا سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو بدو کې د نجونو په ورکولو بندیز ولګاوه او ولور یې 300,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشران وایي د پریکړې څخه د سرغړونې په صورت کې ګرم کسان 15,000 افغانۍ جریمه کیږي. د قومي مشرانو بله غوښتنه د پکتیا له ټولو قومونو دا ده چې خپلو سیمو کې ولور راټیټ کړي. پکتیا کې که څه هم لوړ ولور او بدو کې د نجونو ورکول د نورو ولایتونو په پرتله زیات دي، خو د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو په بېساري ګام سره بدو کې د نجونو ورکول بند او د واده کولو لپاره یې 300,000 افغانۍ ولور وټاکه.
د سید کرم ولسوالۍ دغه اوسیدونکي وایي چې خپل قوم کې 300 زره او نورو قومونو ته یې د نجونو ورکولو ولور 200 زره افغانۍ ټاکل شوی او هیڅوک نشي کولی چې د بدیو په پای ته رسولو کې نجونې ورکړي. موږ ولور د حکومت تاخیر د مشرانو کشرانو د علماو سره په شریکه باندې 3 لکه افغانۍ ولور ټاکلی ده. ښځې او جنکۍ به په بدو کې ګناه به ورور کړي او بیرته به سزا خور اخلي یا به لیغلو راخلي. په بدو کې به ښځې او جنکۍ نه ورکولی کېږي. د دې پرېکړه لیک یوه ماده دغه هم د سید کرم ولسوالۍ دغه قومي مشرانو همداراز د خوښۍ په مراسمو کې په ډزو چې ډیر کله مرګ ژوبله رامنځته کوي هم بندیز لګولی او که چا سرغړونه وکړه د قومي دود له مخې 500 زره افغانۍ جریمه کیږي. دوی وایي د سید کرم ټول اوسیدونکي او نورو ولایتونو کې د توتاخیلو قوم اړوند کسان اړ دي چې دغه پریکړې پلې کړي. د عنا عملي په صورت کې به دا 15 کسه یغو کسانو ته ورځي چې دوی ته که جریمه یې وټاکل سوه جریمه به تراخلي. د مړي ژوندي نه که منع سو داسې به شړل کېږي. د مړي ژوندي ته به نه څوک ورځي نه به څوک مړی ژوندی ورسره کوي. د پکتیا په بېلابېلو سیمو کې ولور توپیر لري. ځینو کې 900 زره افغانیو ته رسیږي چې ځوانان یې اړ دي کلونه خلیج کې مسافر او ټاکل شوی ولور پوره کړي. پکتیا کې له ناوړه دودونو یو هم لوړ ولور دی. د توتاخیلو قوم دغه قومي مشران د پکتیا له نورو قومونو هم غواړي چې په خپلو سیمو کې ورته پریکړې وکړي او هغه ولور چې حتی په بېلابېلو سیمو کې تر 14-15 لکو پورې رسیږي هغه راټیټ کړي. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا، سید کرم ولسوالي، کوسیم سیمه. اقتصادي خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته. ستړي مشئ، اوس هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د هرات او د ایران د خواف ولایتونو ترمنځ د ریل پټلۍ د دریم فاز چارې افتتاح شوې. د دغې پټلۍ له 4 برخو 2 په ایران او پاتې د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان او ایران د نښلولو د دغه پټلۍ د 2 حصو چارې چې 80 کیلومتره دی د ایران په خاوره کې بشپړ شوی، خو اوس یې د افغانستان په خاوره کې د درېیمې برخې چې 62 کیلومتره اوږدوالی لري چارې پرانیستل شوې. په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي وایي هیواد یې په پام کې لري چې ایران د افغانستان له لارې له چین هیواد سره واصل کړي. لکه څنګه چې نن وویل شول، موږ هیله لرو چې د روان کال تر پایه د دریم فاز چارې پای ته ورسوو ترڅو د 4م فاز چارو د پیلېدو لپاره زمینه برابره شي. موږ غواړو د ترانزیت په برخه کې د سیمې د همپالنې له لارې چین د افغانستان له خاورې له ایران سره وصل کړو. دغه پټلۍ 4 حصې دي چې د 3 حصو لګښت یې ایران او د 1 حصې لګښت یې چې اوږدوالی یې 80 کیلومتره دی د افغانستان حکومت ورکوي. د افغانستان د مالیې وزیر عقلیل حکیمي د ریل پټلۍ جوړېدل د هیواد لپاره مهم بولي او ټینګار کوي چې نورو هیوادو سره له نښلېدو پرته ناشونې ده چې افغانستان دې په ترانزیټي څلورلارې بدل شي. این پروژه آغاز یک پروژه کلان منطقه‌ای است که هرات ما بخیر از یک طرف از طریق ترکمنی و ترکمنستان و اروپا وصل شد و دیگر پروژه کلان منطقه‌ای ای است که از طریق هرات از طرف شد صفات شهر میره به طرف تاجیکستان خط ریل. د هرات والی محمد آصف رحیمي وایي د ریل پټلۍ د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د افغانستان او سیمې ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې د پاموړ اسانتیاوې رامنځته شي. همچنان به طرف دلارام و زرنج و قندهار وصل میشه. این دیگر یک انقلاب عظیمی را در ساحه ترانسپورت مبادلات تجارتی و افغانستان. په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د غرض د چابهار بندر څخه نیمروز ولایت او له هغه ځایه هرات ته د ریل پټلۍ پر غځولو هم ټینګار وکړ. چارواکي وایي د هرات خواف ریل پټلۍ د 4مې برخې لګښت د ایټالیا هیواد له لوري ورکول کېږي چې د روان کال تر پایه به یې تدارکاتي چارې بشپړې کړي. شرف الدین کاکړ، شمشاد راډیو تلویزیون، هرات. که حکومت بزګرانو تشنیقونې جوړې کړي حاصلات به یې 4 برابره زیات شي.
هغه بزګران چې شنې خونې ورته جوړې شوي خوشحاله دي چې د تیر په پرتله د ځمکو حاصلات زیات شوي، کیفیت یې ښه شوی او تر ټولو مهمه دا ده چې د اوبو د ضایع کېدو مخه نیول شوې. شریف الله شریف له کرنې وزارت سره پغمان ته تللی او هلته یې له بزګرانو سره خبرې کړي. د افغانستان تازه میوې او سبزیجات ګاونډي هیوادونو ته ځي او د افغان بزګرانو خواري ډیر په لوړ قیمت بیرته په دوی خرڅول کیږي. یعنې که اوس وګورو د افغانستان هغه پیاز چې افغان بزګران ډیر په زحمت کري هغه پاکستان ته بوجۍ په 1000 کلدارې ځي او بیرته په بدل کې بیا داسې وخت چې افغانستان کې پیاز خلاص شي پاکستان نږدې په 4000 افغانۍ په افغانانو بیرته یوه بوجۍ پیاز پلوري. موږ د دې نه تقریبا په یو فصل کې 40,000 نه تر 50,000 افغانۍ حاصل اخلو. که چېرته د دې په ځای د ازاده ځمکه همدونه مساحت حساب کړو نو هغه د 10,000 نه هم اضافه کېدلی نه شي. دوی موږ سره دا مرسته وکړه 50 سایه په نصفېدو کې او دا هم کله چې موږ نصف کړل دا هم وکرل. نو اوس د کرنې او څه کله خیر محصول ته رسېدلي موږ ډېر راضي یو خوشحال یو. ما سره نور خلک کار کوي دلته په حدود د کله 6 نفره کله 15 کله 7 کله 8 چرګانو په روزنه او بل د شنو خونو په جوړولو کې 2 شنې خونې موږ پلان درلوده چې تر اوسه پورې موږ 55 شنې خونې جوړې کړي دي او د حقینو ته تسلیم شوي چې عملا حاصل ته اخلي. دلته سلګونه جریبه ځمکه د اوبو د کمښت له امله په دښتې بدله شوې ده، خو دغه خلکو همت کړی دی او هڅې کړي دي چې د سولار یا د لمریزې برېښنا په وسیله په دې توانېدلي دي چې دلته شنې خونې جوړې کړي. دغه 10 ګرین هاوس دي یا 10 ګلخانې دغه چې کوم دي شروع دي د فرض مثال 50 منو یا 40 منو موږ وکړه. نو اوس مقدار رسیدلی ده عین انشاءالله تر 300 منو پورې. شنو خونو د فارم د طریقې چې موږ کوم حاصلات ترلاسه کړي دي د آزاد ځمکې سره تقریبا 3 چنده فرق کوي. از یک سبزخانه که شما دیدین 700 کیلوگرم در یک هفته حاصل برداری میشه. البته محصولات متفاوت است، بادرنگ است، بانجان رومی است، مرچ دلمه و امثال از ترکاری باب است. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې نور بزګرانو ته هم داسې زمینی مسایل کې تر څو دوی وکولی شي د هیواد بازارونو سربیره نور هیوادونو ته د افغانستان سبزی او تازه میوې ورسوي. شریف الله شکیوال، شمشاد ټلویزیون، د کابل پغمان ولسوالۍ. او د نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته وړاندې کیږي. ستړي مشئ، اوس هم د نړۍ څو مهم خبرونه. ترکیه او امریکا چمتو دي چې په سوریه کې د داعش ډلې پر اصلي مرکز رقا ولایت بریدونه پیل کړي. د ترکیې ولسمشر ویلي د سوریې په رقا ولایت کې پر داعش د بریدونو د پیلېدو په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورسره د جیشل ډلې د سرمشریزې په څنډه کې خبرې کړې دي. په ورته وخت کې ترکي چارواکو ویلي د سوریې په خاوره کې د دوی په ملاتړ سیمه ییز جنګیالي به خپل فعالیتونه نور هم پراخ کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي ترکیه او امریکا متحده ایالتونه چمتو دي چې په ګډه د داعش ډلې په مرکز رقا ولایت بریدونه پیل کړي. رقا ولایت په سوریه کې موقعیت لري او د داعش ډلې اصلي مرکز ګڼل کیږي. رجب طیب اردوغان زیاته کړې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په چین کې د جیشل ډلې د سرمشریزې په څنډه کې ورسره په دې اړه خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې ترکیه له دغه ډول اقدام څخه ملاتړ کوي او چمتو ده چې له امریکا سره په ګډه د داعش د ځپلو لپاره هڅې وکړي. په ورته وخت کې ترکي چارواکو ویلي د ترکیې ملاتړ جنګیالي به د سوریې په خاوره کې خپل عملیات نور هم پراخ کړي. څو ورځې وړاندې د سوریې په شمال کې سیمه ییز جنګیالي چې ترکیه یې ملاتړ کوي وتوانېدل د سوریې او ترکیې ګډه پوله له داعش څخه پاک کړي. څو اونۍ وړاندې د ترکیې پوځ د سوریې په شمال کې نظامي عملیات پیل کړل چې تر دې دمه د دغو عملیاتو په ترڅ کې د 4 ترکي پوځیانو د وژل کېدو او 19 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا له ولسمشر باراک اوباما ښه دی. دغه څرګندونې د امریکا راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو ته جمهوریت غوښتونکي نوماند ډونالډ ټرمپ کړي او زیاته کړې ده چې د بریا په صورت کې به له روسیې سره ښې اړیکې ولري. په ورته وخت کې ډیموکرات نوماند هیلري کلینټن بیا په دغه غونډه کې تر ډیره د شخصي برېښنالیکونو له کارولو دفاع وکړه. اوس هم سپورتي خبرونه.
د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ سیالیو 5م پړاو د سږ کال د فوټبال د غوره لیګ سیالیو د 3مې اونۍ په 2مه ورځ د میوند اتلانو او طوفان هریرود لوبډلې سره مخامخ شوي. د طوفان هریرود لوبډلې د همدغو سیالیو په لومړۍ اونۍ کې د سپین غربازانو لوبډلې سره سیالي برابره کړې وه او د میوند اتلانو لوبډلې په خپله تیره لوبه کې د اباسین څپې 3-0 ماته کړې وه. نن هم د میوند اتلانو لوبډلې خپله سیاله طوفان هریرود لوبډله 1-0 ګول سره ماته کړه. د میوند اتلانو لوبډلې لوبغاړي یار محمد د لوبې په 13مه دقیقه کې د پینالټي ګول پر وهلو خپله لوبډله 1-0 مخکې کړه چې لومړی نیمایي پرته له دویم ګول څخه د میوند اتلانو په ګټه پای ته ورسېده. په دویمه نیمایي کې دواړو ګول ساتونکو د ګول دروازې بندې وساتلې او مقابل ګول وهونکو ته یې د ګول موقع ورنه کړه. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په راتلونکي لوبه کې به سبا د سپین غربازانو لوبډله د موجهای امو لوبډلې سره سیالي وکړي. سپین غربازانو که څه هم د تیر پړاو اتلولي ګټلې خو سږنۍ پرلهپسې 2 لوبې برابرې پای ته رسولي. د افغانستان د کورني کرکټ د 2 ورځنیو لوبو پایلوبه نن د لغمان او پکتیا ترمنځ پیل شوه. دغه لوبه چې په غازي امان الله خان کرکټ لوبغالي کې نن سهار پیل شوي سبا به پای ته ورسیږي. د پایلوبې پچا د لغمان ولایتي لوبډلې وګټله او د پکتیا لوبډلې توپوهنې ته مخې ته کړه. پکتیا لوبډلې په لومړۍ پاړۍ کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 200 منډې وکړې. لغمان په جواب کې په لومړۍ پاړۍ کې د ورځې تر پای د 4 لوبغاړو په سوځېدو 128 منډې وکړې. د افغانستان د کورني کرکټ مسؤل نظیم جار عبدالرحیم زیوای دا لومړی ځل دی چې د افغانستان په کچه 2 ورځنۍ لوبې کیږي. په دغو سیالیو کې اتو لوبډلو په 2 ګروپونو کې د لوبېدو حق ترلاسه کړی و چې د تیرې عیسوي میاشتې په 26مه نیټه پیل شوي وي او سبا به پای ته ورسیږي. د کرکټ په دغه 2 ورځني ټورنمنټ کې د لغمان لوبډلې لوبغاړی وحید الله شفاق د 302 منډو په کولو د نورو توپوهونکو څخه او د کابل لوبډلې توپ اچوونکی روخان بارکزی د 14 وکټو په اخیستلو د نورو بالرانو څخه مخکې دی. خبري ټولګه همدومره وه. له ملتیا مو مننه. ستړي مشئ د شمشاد مهالنۍ خبري ټولګه ګورئ. په پیل کې د خبرونو سرټک. ترینکوټ له سقوط ژغورل کیږي. د جنرال عبدالرازق تر مشرۍ لاندې تازه ځواکونه ورغلي. په لنډ وخت کې له حکومت مهمې غوښتنې لري. د ننګرهار ولایتي شورا پر حکومت د انتقادونو له امله دروازې وتړلې. د شهیدانو اونۍ ونمانځل شوه خو پیغامونه او ویناوې تر ډیره بریده سیاسي وي. یک کس گفته میتونه که هویت پدرتون پدرکلانتون نادرست بود. د جیشل په څنډه کې سره پایلې ته رسیدلي. ترکیه او امریکا د داعش په اصلي مرکزونو بریدونه پیلوي. اوس هم بشپړ خبرونه. طالبان تر 3 ورځنۍ سختې جګړې وروسته وتوانېدل چې نن سهار د امنیتي سرتیرو کمربند مات کړي او مرکز ترینکوټ ته ننوځي. طالبانو ترینکوټ ته تر ننوتلو وروسته سمدستي پر امنیه قمندانۍ او ولایت مقام باندې بریدونه پیل کړل چې د ورځې تر پایه دوام درلود. د کندهار امنیه قمندان د ورزګان جګړې ته ورغلي او د جګړې مشري په غاړه اخیستې. طالبانو نن سهار د ترینکوټ په ختیځ کې امنیتي کمربند مات کړ او په 200 متري کې پر امنیه قمندانۍ او ولایت مقام باندې بریدونه پیل کړه. بریدونو دوام درلود چې بالاخره د والي په ګډون نور چارواکي اړ کړه څو د ملي اردو میشتي لوا ته ولاړ شي.
طالبان کوچنۍ او لوی وسلې د ځانه سره لري. په ترنکوټ کې د جګړې د پیل سره سم خلک په ویره کې سو او ټول ښار وتړل سو. ولایتي شورا وایي چې دولت هیڅ ډول دفاع نه ده کړې او طالبان په ډېره اسانۍ سره مخ په وړاندې تلل. حالات خو بس دغه دی تقریبا د 200 مترۍ د قمندانیو د معبسو د جیش په 200 یا 300 مترۍ کې راغونډېدلي دي جنګ جریان لري اما نور اضافي ځواکونه تر اوسه نه دي راغلي د دې ځای پر لارې دي په تر اوسه پورې داسې خاص اقدام حکومت نه دی کړی چې د مخنیوي لپاره کار وشي. تر توندې جګړې وروسته د کندهار امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د سلګونو سرتیرو سره یو ځای روزګان ته ورسېد او د جګړې مشري یې په خپل لاس کې واخیسته. د جګړې سیمې ته حساب ځواکونه هم رسېدلي او پر طالبانو یې هوایي بریدونه پیل کړي دي. د والي ویاند وایي چې طالبان په شا سوي او حالت ورو ورو عادي بڼه خپلوي. وضعیت اوس په ټوله کې کابو شوی دی. هغه چې ډوله جنګي الوتکې چې د اساف د خوا پورې اړوند دي دوی تقریبا 200 وړاندې د ورزګان هوایي حریم ته داخل شول او د دې سره مل البته تقریبا تر شپږ پورې اپاچي الوتکې دي چې دوی همدا اوس د ترینکوټ د ښار په فضا کې ګرځي او هر چېرته چې د سوال مخالفینو دلګي ګوري هغه بمباري. دغه د بمباري او د هوایي قوتونو عملیات الحمدلله ډېر په بریالیتوب سره روان دي او د وسوال مخالفینو هغه زور یې مات کړی دی. دوی همدا اوس د تېښتې او فرار په حالت کې دي. د ورځګان ولایتي شورا او عام اوسېدونکي د روان حالت په اړه اندېښمن دي. هغوی له مرکزي حکومت غواړي چې ورځګان ته جدي توجه وکړي او امنیتي سرتیري په پوره تجهیزاتو سمبال کړي. مرکز تېره ورځ خاص افغان ځواکونه هم ورځګان ته لیږلي وه خو د جګړې په مهارولو ونه توانېدل. طالبان وایي چې د ورځګان د سقوط لپاره قوي پلان لري او زیاتوي چې که د دولت ملکي او نظامي کارکوونکي ښار دوی ته پرېږدي او له جګړې لاس واخلي نو عمومي اپو ورته کوي. د تیرو 3 ورځو پر مهال د جګړې دواړو لورو ته درنه مرګ ژوبله اوښتېده خو دقیق شمېر یې نسته. احمد لودین، شمشاد، نړیوال راډیو ټلویزیون، کندهار. د ننګرهار ولایتي شورا خپلې دروازې د اعتراض په ډول وتړلې. د قومي مشرانو په عملتیا یې حکومت ته 15 ورځې ضرب الجل ټاکلی چې یا د روانو ستونزو ته حل وګوري که نه د مرکز لار به وتړي. د غوښتنو نور مهم ټکي به د لطیف احساس په راپور کې واورو. مرکزی حکومت او ولایتي ادارې ته د ننګرهار ولسونه په غوسه شوي. دا د ننګرهار په ولایتي شورا کې راټول شوي د بېلابېلو ولسوالیو قومي مخور او د ولایتي شورا غړي دي. خو خفه دي چې ګنې ولایتي ادارې او مرکزي حکومت د ننګرهار ولسونو سره په ژمنو کې چل کړی. دوی وایي حکومت په ولس کې خپل باور بایللی نو ځکه خو ورځ تر بلې دلته حالات ترینګلي کیږي. دا ځل د وکیلانو څرګندونې هم توندې وې او د اعتراض په ډول یې ولایتي شورا وتړله. دوی ګواښ وکړ چې د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به خپل بچي هم د پوځ له لیکو وباسي. د احتجاج په ډول باندې او په ننګرهار کې د بې ځایه لاسوهنو په خاطر باندې د احتجاج په ډول باندې د ټول ننګرهار میشتو ولسونو قومي مشرانو علما کرامو مدني فعالانو ځوانانو په غوښتنه مو د هغوی سره غږ یو کړ. ولایتي شورا مو د احتجاج په ډول باندې وتړله. مرکزي دولت باندې په کراتو باندې غږ کړی دی چې دلته امنیتي وضعیت ورځ تر بله خرابیږي او فساد اداري په اداره کې اوج ته رسېدلی او موږ والي صاحب چې دی د یو بېکفایته والي او په هر طرف چې ده کتلي دي هغې خوا کې خپلې برخې معلومې کړي. د ولسي جرګې غړي حکومت ته خبرداری ورکوي که په راتلونکو 15 ورځو کې د ننګرهار په ستونزو برلاسي نه شي نو د ولسونو پر مټ به تر نامعلوم وخت د پلازمینې لار وتړي. نو ننګرهاریان به بیا په مدني حرکتونو باندې او حتی تر پریکون او بایکاټ تر سرحده پورې به ننګرهاریان د مرکزي دولت سره ورسیږي. مشکلات په ولایتي اداره او مرکزي دواړو کې مشکل دی او دواړه به موږ سره دا مشکل حلوي او موږ سره به کینی. کابل جلال آباد له لارن تړي حتمن دا به د پریکون چې د دولت سره راځي نو د لارې تړل د دې نه وړه خبره ده. یعنې پریکون یوازې ولایتي ادارې سره نه دی بلکې حکومت سره د دولت سره دی ځکه موږ په دې کې مرکزي دولت چې موږ سره کومې غوښتنې کړي موږ سره هغه هم نه دي عملي شوي. په دې وروستیو کې تر بل هر وخت د ننګرهار په ناسم وضعیت د قومونو غونډې ډېرې شوي دي او د ننګونو په حل کې مسؤلین پړه ګڼي خو په دې احتجاجي غونډه کې د قومونو نظرونه سره ویشلي وو. ولایتي شورا په خپله خوښه باندې ولایتي شورا نه ده تړلې. دا چې ولسونه د مرکزي حکومت ناخوالو نه پوزې ته راغلي دي
او د ولایتي حکومت نه هم پوزې ته راغلي. دې کې هېڅ شک نشته دی چې امنیت موږ باید په دې فکر وکړو چې ولې خرابه دی او چا خرابه کړی. هېڅوک هم په دې حقیقت باندې خبرې نه کوي. دغه غونډې کېږي، داسې ډېرې غونډې شوي دي. زه شخصي په خپله په دې نظر یم چې ما یقین نه کېږي چې دا غونډې دی چې د څومره دوی کوي څنګه خبرې کوي په دې د عمل وکړي. د غونډې ګډونوالو په دې ولایت کې واکمن چارواکي تر غوږو په فساد کې ډوبو بلل. دوی وایي دلته ځینې چارواکي د فساد له امله دومره غښتلي شوي چې مرکزي حکومت هم په بدلونه کې تصمیم نشي نیولی او یوازې د سترنج د دانو په څیر نمایشي تغییر تبدیل سمون نشي راوستلی. دوی ښه بېلګه د ننګرهار ولسوالان او یو شمېر هغه رئیسان یادوي چې په وینا یې له یوې لسیزې راهیسې ناکامه دندې پر مخ وړي. عبداللطیف احساس، شمشاد راډیو ټلویزیون، ننګرهار. مخالفین هڅه کوي چې د حکومت هغه اصلاحي اقدامات چې د بروکسل کنفرانس لپاره یې کړي تر شعاع لاندې راولي، خو حکومت وایي مخالفین به خپلو موخو ته پرېنږدي. په همدې حال اجرایه ریاست وایي څوک نشي کولی چې د مجاهدینو د بچیانو هویت بدل کړي. حکومت وايي طالبان په خپلو بریدونو سره غواړي چې د دوی هغه اصلاحي اقدامات چې د بروکسل کنفرانس لپاره یې ترسره کړي له خنډ سره مخ کړي. د ولسمشر دویم مرستیال وایي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې جدي دي. دشمنان داخلی و خارجی کوشش میکنند که در شرایط حساس کنونی اقدامات اصلاحی دولت افغانستان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی را در آستانه برگزاری کنفرانس بین‌المللی بروکسل تحت شعاع قرار دهند. په همدې حال کې اجرایي رئیس چې د شهیدانو اونۍ په یاد غونډه کې خبرې کولې وویل چاته به اجازه ورنه کړي چې د مجاهدینو د بچیانو په هویت لوبې وکړي او یا یې بدل کړي. نسل سیومی که از مجاهدین بار آمده که تعدادش به میلیون‌ها نفر میرسه، این کس خفه ساخته میتونه؟ این کس سرکوب کرده میتونه؟ این کس گفته میتونه که هویت پدر تو پدرکلان تو نادرست بود؟ هیچ کس در هیچ حالت و در هیچ شرایط و یک سعی بیجا است. دلته په ملي یووالي حکومت هم سختې نیوکې وشوې. د جمعیت اسلامي ګوندغړي وایي د ملي یووالي حکومت ملي یووالي کلمې ته سپکاوی دی. منبع ماهیت امروزی یک نوع ائتلاف توافقی است. این دولت وحدت ملی نیست و در واقع بدنام کننده دولت وحدت ملی او مواجه است. احمد ولی مسعود مخامخ له اجرایي رئیس وغوښتل چې له ولسمشر سره د لاسلیک شوي سیاسي هوکړې د موادو د تطبیق لپاره جدي ګامونه پورته کړي. در قسمت توافقنامه یک حبه کس عقب نشینی نکنه. یک حبه. اگر ما در اون مورد مسامحه کنیم، او به معنای گذشت تلقی نمیشه، او به معنای معامله تلقی میشه. از معامله و معامله‌گری خداوند ما را به دور داشته باشه. په ورته وخت کې د ولسمشر ځانګړی استازی احمدضیاء مسعود بیرته په حکومت نیوکه کوي چې ګواکې یو شمېر ادارې د قوم پالنې پر بنسټ ولاړې دي. هنوز هم ما میبینیم که بعضی نهادهای ما در حکومت شکل بوی قومی را دارند. هنوز هم بعضی سیاستمدارای ما میخواهند که مشروعیت خود از پایگاه‌های قومی بگیرن. دغه څرګندونې د شهیدانو اونۍ په یاد غونډه کې چې د حکومت له لوري د لویې جرګې په خیمې کې جوړه شوې وه وشوې. د شهیدانو اونۍ هر کال د وږي یا سنبلې په 18مه نیټه لمانځل کیږي. د ملت قرباني باید د ملت په نامه یاده شي. په دې هیواد کې په زرګونو کسانو قرباني ورکړې خو د شهید په اونۍ کې بیا د ځانګړو کسانو یادونه کیږي. د دې خاورې د ازادۍ لپاره په سلګونو زرو قرباني ورکړې چې د کورنۍ غړي لا هم په کور دننه او هم په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ په حالت کې سخت ژوند تیروي. خو د افغانستان د ملت د قربانیو امتیاز خاص کسان اخلي او حکومت هم دغه امتیاز په لوی لاس دغو کسانو ته ورکوي. ګورې داسې څوک مخنیوی کوي یا مخنیوی نه کوي دا په هغو پورې تعلق لري. اما خبره اساسي خبره ده چې خلکو سره سوال پیدا کیږي چې دغه قرباني ملت ورکړي که یو شخص. که ملت ورکړي خو د ملت نه باید پوښتنه وسي دغسې ورځو لمانځنه ده. کې وایي ټول تاسیسات یې په خاورو بدل شوي دي. بل لور طالبانو د لارو او پلچکونو لاندې ماینونه ځای پر ځای کړي چې د امنیتي ځواکونو د پرمختګونو مخه یې ډب کړي. دا د قلیزال اقتفي ښار پخوانی انځور دی چې یوه نیمه میاشت وړاندې وسلوالو طالبانو نیولی و، خو اوس چې ښار بیرته د افغان ځواکونو لاسته ورغلی دی دا بڼه یې بدله شوې ده. دا د اقتفي دولتي ودانۍ دي چې له خاورو سره خاورې شوي دي. د ځانګړو ځواکونو قمندان مولوي جلال دلته د افغان ځواکونو د عملیاتو مشري کوي چې وایي مقابل لوري ته یې درانه ګزارونه ورکړي دي.
ما در مجموع در نیروهای امنیتی تلفات نمیبینم. تلفاتی که داشتیم 1 نفر شهید و 2 نفر زخمی، این اصلا تلفات نیست. و در مقابل جانب از 45 نفر ما تلفات بالاتر میبینم و در ساحه در چی جسدهایشان ماندگی. هغه وایي اوس په سیمه کې افغان ځواکونو خپلې پوستې جوړې کړي دي او تشویشونه حل شوي دي. د قلعهزال خلک چې په تیرو 3 میاشتو کې د جګړې له امله سختې ګاللې اوس خوښ دي چې افغان ځواکونو په سیمه کې عملیات کړي او ټولې سیمې یې بیرته نیولې دي. بنده خدا این آرامش اردوی ملی آمد، بسیار کوشش کردن، کمک کردن به همراه ما مردم. بنده خدا منطقه خانه خودم آمدیم، حالا 2 ماه بودیم آوارا بودیم. خوش هستیم، بسیار خوش هستیم از عملیات دولت، بیخی خوش هستیم بنده خدا. باید که عملیات گسترش بتونه پیش بره، تربیت‌گذار از قلعهزال از عیسی پاک شود، جنگارق است، چارولتیپت اینا پاک شود، ان شاء الله بسیار خوب آرامی میشه. حال خوب فقط گلواریه. طالبان آمدن 3 ماه در اینجا بودن. ما مردم بسیار تکلیف دارن. حال دولت تصفیه کرد، بسیار خوش هستم. حال آرامی شده. باید همینجا افغان مزار پوستا پارتا کنه، جنگارق عملیات شروع کنه، ظلمات قلعهزال پاک کنه، نباشه اینا نمیمانند. د چارواکو په ادعا چې طالبانو په سیمه کې پر لویو لارو او پلونو کې ماینونه ښخ کړي او د ځواکونو د پرمختګ مخه یې ډب کړې ده، خو واده ورکوي چې زر تر زره به دا ستونزه اواره کړي. د پکتیا سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو بدو کې د نجونو په ورکولو بندیز ولګاوه او ولور 300,000 افغانۍ وټاکه. قومي مشران وایي د پریکړې څخه د سرغړونې په صورت کې ګرم کسان 15,000 افغانۍ جریمه کیږي. د قومي مشرانو بله غوښتنه د پکتیا له ټولو قومونو دا ده چې خپلو سیمو کې ولور راټیټ کړي. پکتیا کې که څه هم لوړ ولور او بدو کې د نجونو ورکول د نورو ولایتونو په پرتله زیات دي، خو د سید کرم ولسوالۍ اوسیدونکو په بېساري ګام سره بدو کې د نجونو ورکول بند او د واده کولو لپاره یې 300,000 افغانۍ ولور وټاکه. د سید کرم ولسوالۍ دغه اوسیدونکي وایي چې خپل قوم کې 300,000 او نورو قومونو ته یې د نجونو ورکولو ولور 200,000 افغانۍ ټاکل شوی او هیڅوک نشي کولی چې د بدیو په پای ته رسولو کې نجونې ورکړي. موږ ولور د حکومتو تاخیر د مشرانو کشرانو د علماو سره په شریکه باندې 3 لکه افغانۍ ولور ټاکلی ده. ښځې او جنکۍ به په بدو کې ګناه به ورور کړي او بیرته به سزا خور اخلي یا به لیغلو راخلي. په بدو کې به ښځې او جنکۍ نه ورکولی کېږي. د دې پرېکړه لیک یوه ماده دغه هم د سید کرم ولسوالۍ دغه قومي مشرانو همداراز د خوښۍ په مراسمو کې په ډزو چې ډیر کله مرګ ژوبله رامنځته کوي هم بندیز لګولی او که چا سرغړونه وکړه د قومي دود له مخې 15,000 افغانۍ جریمه کیږي. دوی وایي د سید کرم ټول اوسیدونکي او نورو ولایتونو کې د توتاخیلو قوم اړوند کسان اړ دي چې دغه پریکړې پلې کړي. د نه عملي په صورت کې به دا 15 کسه یغو کسانو ته ورځي چې دوی ته که جریمه یې وټاکل سوه جریمه به تراخلي. د مړي ژوندي نه که منع سو داسې به شړل کېږي. د مړي ژوندي ته به نه څوک ورځي نه به څوک مړی ژوندی وسره کوي. د پکتیا په بېلابېلو سیمو کې ولور توپیر لري. ځینو کې یا 900,000 افغانیو ته رسیږي چې ځوانان یې اړ دي کلونه خلیج کې مسافر او ټاکل شوی ولور پوره کړي. پکتیا کې له ناوړه دودونو یو هم لوړ ولور دی. د توتاخیلو قوم دغه قومي مشران د پکتیا له نورو قومونو هم غواړي چې په خپلو سیمو کې ورته پریکړې وکړي او هغه ولور چې حتی په بېلابېلو سیمو کې تر 14-15 لکو پورې رسیږي هغه راټیټ کړي. حکمت نیازی، شمشاد تلویزیون، پکتیا، سید کرم ولسوالي، کوسین سیمه. اقتصادي خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته. ستړي مشئ، اوس هم اقتصادي خبرونه. د افغانستان د هرات او د ایران د خواف ولایتونو ترمنځ د ریل پټلۍ د 3 فاز چارې افتتاح شوې. د دغې پټلۍ له 4 برخو 2 په ایران او پاتې د افغانستان له خاورې تیریږي. د افغانستان او ایران د نښلولو د دغه پټلۍ د 2 حصو چارې چې 80 کیلومتره دی د ایران په خاوره کې بشپړ شوی، خو اوس یې د افغانستان په خاوره کې د 3مې برخې چې 62 کیلومتره اوږدوالی لري چارې پرانیستل شوې. په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي وایي هیواد یې په پام کې لري چې ایران د افغانستان له لارې له چین هیواد سره وصل کړي.
لکه څنګه چې نن وویل شول موږ هیله لرو چې د روان کال تر پایه د 3م فاز چارې پای ته ورسوو ترڅو د 4م فاز چارو د پیلېدو لپاره زمینه برابره شي. موږ غواړو د ترانزیت په برخه کې د سیمې د همپالنې پوښتنه دا ده چې ولې خاصو کسانو ته ترجیح ورکول کیږي او د دوی لپاره غونډې جوړیږي. او هغه څوک چې دغه کارونه کوي په حکومت کې قوت یې زیات دی، خصوصا په کابل کې، نو دوی قصداً او عمداً فکر کوي چې که موږ دا کار وکړو دا به زموږ دپاره ښې پایلې ولري. حال دا چې د تاریخ قضاوت داسې نه دی. حکومت ګوره خاصو کسانو ته په دې باندې ترجیح ورکوي چې یو مافیایي ډلې په حکومت باندې حاکمیت لري، یو مافیایي ډله په حکومت باندې حکمراني لري او د حکومت په غاړه کې زنځیر اچولی د چار طرف ته حکومت کش کوي. حکومت کې د اهل خلک تر اوسه نه دي راغلي. که حکومت کې چیرته د اهل خلک راشي، شورای علما کې د اهل خلک راشي، اهل خبره راشي، واقعي عالمان راشي، هلته هغوی باید د هیچ چا نه ونه ویریږي او حقایق د کتاب الله او سنت رسول الله پر بنا باندې هغه حقایق بیان کړي. د شهیدانو په اونۍ کې د پاک قرآن د ختم او نورو دیني مراسمو پر ځای نن ورځ د ښار بڼه بدله او سړکونه او هټۍ بند وو چې خلک له دا ډول لمانځنو په تنګ ښکاري. خوستوال وایي د شهیدانو اونۍ ځانګړي شخص ته منسوبول د نور شهیدانو له ارواو سره ستر خیانت دی. دوی زیاتې دا ډول کړنې د قومونو ترمنځ نفاق ته لار هواري او په ضمن کې د ملي ارزښتونو او ملي شخصیتونو ښکاره سپکاوی دی. په خوست کې د شهیدانو اونۍ د نمانځلو په مراسمو کې خوستوالو پر مرکزی حکومت غږ وکړ چې هغه کسان د ژر تر ژره محاکمه کړي چې د شهیدانو له سپېڅلو ارواو سره په لوی لاس خیانت کوي او د هغوی په نوم امتیازات ترلاسه کوي. د خوست والي وایي مرکزی حکومت د هغه اشخاصو مخه ونیسي چې د شهیدانو بې احترامي کوي او لارو کوڅو ته له وسلو او موټرو سره راوځي. د شهیدانو یادبود یوازې په غونډو نه، یوازې په هی هوی او په توپک راویستلو، هغه هم د نااهله کسانو په ذریعه نه چې د وطن ښارونه راواخلي، خلکو ته اذیت سي، توپک یې راوباسي. زه د شهیدانو یادبود کوم، دا د شهیدانو په حق بې احترامي ده. زه د افغانستان په مرکزي دولت غږ کوم چې د شهیدانو بې احترامي دې نه کوي په دغه شکل، د کابل لارې دې نه بندوي، کوڅه ډک او نااهله کسان دې نه راوځي. د خوست دینی عالمان او مدني فعالان دا اونۍ یوازې د سیمه ییز قومندان مسعود نه بلکې د ټولو شهیدانو په نوم ده او همداراز یې د مړو بیرته را ایستل د افغانیت او اسلامیت ضد عمل وباله. دویمو قبرونو مو وباسئ. ویلې دا قبرونه چې وباسئ هر یو ځوای چې سترګې دا نیکه قبر وباسئ، المسای چې سترګې دا نیکه قبر وباسئ، دې نه لویه فتنه جوړېږي. دا اونۍ چې ده دا د افغانستان د ټولو شهیدانو اونۍ ده، دا په یو شخص پورې نه ده تړلې. زما د افغانستان د ټولو خلکو څخه هیله دا ده چې د هغو شهیدانو لپاره چې د خپل اسلام لپاره د خپل خاورې لپاره یې قربانۍ ورکړي دي، دته باید په دې ورځ باندې دعاګانې وشي. دا دویم ځل دی چې خوستوال له مرکزي حکومته د هغو اشخاصو د محاکمې غوښتنه کوي چې په لوی لاس ملي ارزښتونو، ملي شخصیتونو او شهیدانو ته سپکاوی کوي او هر څه د ځان په ګټه څرخوي. ساجد بهار، شمشاد رادیو تلویزیون، خوست. د ولسي جرګې د دوه وکیلانو پر دفترونو وسلوال بریدونه شوي. بریدګر د شهید اونۍ د نمانځونکو په پلمه ورغلي دي. په تیر کې هم د شهید اونۍ د نمانځنې پر مهال ورته پیښې شوي او د کابل ښارواټونه د غیر قانوني وسلوالو ډک وي. یو شمېر کسان د ولسي جرګې د غړي نظیر احمدزي او حمیدزي لالي پر دفترونو باندې ډزې کړي دي. د ولسي جرګې د غړي وایي په ډزو کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې، خو باور یې دا دی چې برید کوونکي د شهید اونۍ د نمانځنو په بڼه د دوی دفترونو ته ورغلي چې مسله د کابل په واټونو کې ګرځي. د خلکو دواړه استازي ګواښ کوي که دغه کسان د حکومت له لوري تعقیب نشي، دوی به خپله لاس په کار شي. زه به یو هفتې پورې زه رئیس جمهور ته صبر کوم چې د سرقومندان اعلی د مملکت ته چې دی دې موږ ګټه وکړي او که د دې موږ اواز وانه اورېده، بیا زه خپل ځان ګټلی سم چې څه رقم ته موږ دوی ته وښیو. بیا زه وارنینګ ورکوم چې په کابل کې نه به ما نه د عاشورې په ورځ باندې د چا جنډه بیا په دې ښار کې تېره سي او نه به بیا دغه رقم ته ونه ورنبانځل سي. دا د ما له خوا نه هم د دوی بنیاد ته وارنینګ ده او هم راتلونکي ته دا د موږ وارنینګ ده چې نور افغان ولس دا رقم ته ارامه نشي پاتې کېدلی. د دې پر ځای باندې چې د مسعود
دوی خلکو ته داسې معرفي کړي چې هغه د تروریزم په مبارزه کې وژل سوی دی. دوی مسعود خلکو ته داسې معرفي کوي چې هغه د غاصبینو مشر دی، هغه د غلو مشر دی، هغه د دغسې کوڅهدروبو مشر دی چې لکه دا اوس په کابل کې د کابل خلک ډاري. نو که د دوی هغه مشرتابه یا د دوی کوم کمیسیون چې دې ته جوړ دی، هغه کوم بنیاد چې دې ته جوړ دی، د هغه بنیاد د رئیس خبرې کوم خلک واوري هغه ټولې درواغ دي، او که د دوی کوم کمیسیون جوړ کړي د دې کمیسیون خبرې د دوی دا ټولې درواغ دي. همیشه چې دا وخت را نږدې سوی دی د کابل خلکو ته اطمینان ورکړی دی چې د دې لپاره زموږ او باشان نه راوځي، بیا هغه راوځي. دلته نن بې ګناه خلک هم په شهادت باندې رسولي دي. په ولسي جرګه کې د کوچیانو استازی حاجي محمد نذیر احمدزی او د لوی کندهار د خلکو استازی حمیدزی لالی ګواښ کوي چې له دې وروسته به له هیچا سره دعاونۍ ونه مني چې په خپل سر د کابل په واټون کې له غیر قانوني وسلو سره وګرځي او پر وړاندې به ودرېږي. د شهید اونۍ د نمانځنې په بهانه یو شمېر غیر قانوني وسلوال هر کال د کابل ښار په واټونو کې ګزمې وهي او د خلکو ژوند یې تریخ کړی وي. د کندوز قلعه زال ولسوالۍ بڼه طالبانو بدله کړې ده. دا ولسوالي چې تازه له طالبانو نیول شوې ده، چارواکي له لارې چین د افغانستان له خاورې له ایران سره وصل کړو. دغه پټلۍ 4 حصې دي چې د 300 لګښت یې ایران او د 1 لګښت چې اوږدوالی یې 80 کیلومتره دی د افغانستان حکومت ورکوي. افغانستان د مالیې وزیر اقلیل حکیمي د ریل پټلۍ جوړېدل د هیواد لپاره مهم بولي او ټینګار کوي چې نورو هیوادو سره له نښلېدو پرته ناشونې ده چې افغانستان دې په ترانزیټي څلورلارې بدل شي. این پروژه آغاز یک پروژه کلان منطقه‌ای است که عراق ما بخیر از یک طرف از طریق ترکمنی و ترکمنستان و اروپا وصل شد و دیگر پروژه کلان منطقه‌ای ای است که از طریق هرات از طرف صفات شمال میره به طرف تاجیکستان خط ریل. د هرات والي محمد آصف رحیمي وایي د ریل پټلۍ د دغه پروژې په بشپړېدو سره به د افغانستان او سیمې ترمنځ د ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې د پاموړ اسانتیاوې رامنځته شي. همچنان به طرف دلارام و زرنج و قندهار وصل میشه. این دیگر یک انقلاب عظیمی را در ساحه ترانسپورت مبادلات تجارتی و افغانستان. په کابل کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامي د غرض د چابهار بندر څخه نیمروز ولایت او له هغه ځایه هرات ته د ریل پټلۍ پر غځولو هم ټینګار وکړ. چارواکي وایي د هرات خواف ریل پټلۍ د 4 برخې لګښت د ایټالیا هیواد له لوري ورکول کیږي چې د روان کال تر پایه به یې تدارکاتي چارې بشپړې کړي. شرف الدین کاکړ، شمشاد راډیو تلویزیون، هرات. که حکومت بزګرانو ته شنې جوړې کړي، حاصلات به 4 برابره زیات شي. هغه بزګران چې شنې خونې ورته جوړې شوي خوشحاله دي چې د تیر په پرتله د ځمکو حاصلات زیات شوي، کیفیت یې ښه شوی او تر ټولو مهمه دا ده چې د اوبو د ضایع کېدو مخه نیول شوې. شریف الله شریف له کرنې وزارت سره پغمان ته تللی او هلته یې له بزګرانو سره خبرې کړي. د افغانستان تازه میوې او سبزیجات ګاونډي هیوادونو ته ځي او د افغان بزګرانو خواري ډیر په لوړ قیمت بیرته په دوی خرڅول کیږي. یعنی که اوس وګورو د افغانستان هغه پیاز چې افغان بزګران ډیر په زحمت کوي هغه پاکستان ته بوجۍ په 1000 کلدار ځي او بیرته په بدل کې بیا داسې وخت چې افغانستان کې پیاز خلاص شي پاکستان نږدې په 4000 افغانۍ په افغانانو بیرته یوه بوجۍ پیاز پلوري. موږ د دې نه تقریبا په یو فصل کې 40,000 نه تر 50,000 افغانۍ حاصل اخلو. که چېرته د دې په ځای د ازاده ځمکه همدونه مساحت حساب کړو نو هغه د 10,000 نه هم اضافه کېدلی نه شي. دوی موږ سره دا مرسته وکړه 50 سایه د په نصفېدو کې او دا هم کله چې موږ نصف کړل دا هم وکرل. نو اوس د کرنې یو څه کله خیر محصول ته رسېدلي موږ ډېر راضي یو خوشحال یو. ما سره نور خلک کار کوي دلته په د کله 6 نفره کله 15 کله 7 کله 8 چرګانو په روزنه او بل د شنو خونو په جوړولو کې 2 شنې خونې موږ پلان درلوده چې تر اوسه پورې موږ 55 شنې خونې جوړې کړي دي او د حقینو ته تسلیم شوي چې عملا حاصل ته اخلي. دلته سلګونه جریبه ځمکه د اوبو د کمښت له امله په دښتې بدله شوې ده، خو دغه خلکو همت کړی دی او هڅې کړي دي چې د سولار یا د لمریزې برېښنا په وسیله په دې توانېدلي دي چې دلته شنې خونې جوړې کړي. دغه 10 ګرین هاوس دي یا 10 ګلخانې دغه چې کوم دي شروع دي د فرض مثال 50 منو یا 40 منو موږ وکړه. نو اوس مقدار رسیدلی ده عین انشاءالله تر 300 منو پورې. شنو خونو د فارم د طریقې چې موږ کوم حاصلات ترلاسه کړي دي د آزاد ځمکې تقریبا 3 چنده فرق کوي. از یک سبزخانه که شما دیدین
700 کیلوگرم در یک هفته حاصل برداری میشه. البته محصولات متفاوت است، بادرنگ است، بانجان رومی است، مرچ دلمه و امثال از ترکاری باب است. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې نور بزګرانو ته هم داسې زمینی مساعدې کې تر څو دوی وکولی شي د هیواد بازارونو سربیره نور هیوادونو ته د افغانستان سبزي او تازه میوې ورسوي. شریف الله شکیوال، شمشاد ټلویزیون، د کابل پغمان ولسوالۍ. او د نړۍ مهم خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته وړاندې کیږي. ستړي مشئ، اوس هم د نړۍ څو مهم خبرونه. ترکیه او امریکا چمتو دي چې په سوریه کې د داعش ډلې پر اصلي مرکز رقا ولایت بریدونه پیل کړي. د ترکیې ولسمشر ویلي د سوریې په رقا ولایت کې پر داعش د بریدونو د پیلېدو په اړه د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورسره د جیشل ډلې د سرمشریزې په څنډه کې خبرې کړې دي. په ورته وخت کې ترکي چارواکو ویلي د سوریې په خاوره کې د دوی په ملاتړ سیمه ییز جنګیالي به خپل فعالیتونه نور هم پراخ کړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي ترکیه او امریکا متحده ایالتونه چمتو دي چې په ګډه د داعش ډلې په مرکز رقا ولایت بریدونه پیل کړي. رقا ولایت په سوریه کې موقعیت لري او د داعش ډلې اصلي مرکز ګڼل کیږي. رجب طیب اردوغان زیاته کړې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په چین کې د جیشل ډلې د سرمشریزې په څنډه کې ورسره په دې اړه خبرې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې ترکیه له دغه ډول اقدام څخه ملاتړ کوي او چمتو ده چې له امریکا سره په ګډه د داعش د ځپلو لپاره هڅې وکړي. په ورته